انصاف نشته د خلکو کې پښتر کې دی مړه مې ابل ته چلو شو چې یو کس زمون په غندلو کې ګرځي ما ورته لګې دي غندلو کې ما ګرځا نو ما ته سوي خبرې یو مسلمانی ده مې مسلمانۍ کې خدا نشته پر دو غندلو کې ګرځي مې سره یو غندل دي ما ته کیزا مې ته په کتاب کې ګرځي دي لکه چې بيزو ما ته کړی او کنه مړه दादी मारा iPhone 17 Pro Max वाला हा بل کله ورکا ولا یو ګاغا ها ا رنګل کې مونږه کړلې ها واش کومه غابي والا دیونه نمونه لري بیا راشه دا زها ترا خو ډېر لیټ نشو نه تاسو ویو او کنه ویل نه سلام کو نه کلام کو بس راغی داجی مالې پونو مړه واره دي کنه سم دا خلولو یو زمنګ بیٹی کا وله مانه چې بس نه پويږي ماشه ا दादी ډمونه مې وړي کل راشه راشه وای راشه مړه وایا راشه ګورا توت ته یو کنه او یو پکې لاچی ده بالکل یو پکې ګل توت ته یو پکې پاستونه ده یو پکې سریخ ته یو پکې پالو سره یو ځان نه بس دا بوټي دي یو بوټي خو بګیر کو کوم ا پیسو کا شاباش پیسو بوټه ما نو وای تا په غساله ما آیفون بل بساقلی نیکو تاسو بونه په کولی کنه ورشه پاسه ها دا سوي ما راته پیسو بوټي خو نه لګل چې ما راته پون وای دون وای بل څه کار شته کنه آیفون وای پون یلا کدی خورا شوی دی خورا شما د کون بدل ته واخله ها یلا خو چې نه غست دی ورخه سپا انکار به کړه کړه دوره کیسو د ها کنه داجی یلا لکه دادی چلو کنه ها چستانی کړي الله پاکو بخي امين ډېر خساړیو دا چلو کنه چې تاسو یو دوه غوان ها پغې باندې به تاسو یو وکول ها ستاني کړي الله پاکو به غو یو وکول یو ورځ دا چلو شو چې هغه دوه غوان خپل کون خطر او دا یو غوي په خکر ماچو ها چې خکر ماچ نو ستاني کړي زیات پریشان ها چې هو چې خدای پاک دا بوز سکم دی غوي خکر سره کنه نو خلکو ورته وی بیا دې کار وکړه چې د غوي د خکر ماته خار ولګا نو ستاني کو خدای خسړیو کنه نو د غوي په خکر ماته خار ولګولا چې خار په لګولا کنه په خار کې څو وخت پاتې یو بوټي پکړو ها چې بوټي پکړو خو کنه نو ستاني کوي یا وی د ساشه پرې د مړوي وی دي اجر موږ له الله نو چې بوټي ته وی لګي لګي باچو څو وخت پس راشه کا ګورې نو ابو دې غټ شو اخر کې ها چې استاد یو وای چې کوم کنه ها نغې نه پکې اخکر ماچو او چې اخکر ماچو تا نکړې زیات پریشان ها چې هو چې خدای پاک دا بوز سکم دی غوښ کر سره کنه نو خلکو ورته وی بیا دې کار وکړه چې د غوې د اخکر ماته خار ولګا دوستانی کو خدای خسړ اخکر نه واغسته ها ا دې غوې په پاس اخکر باندې ځکه خو او دوره خار را واغسته په غوې باندې داسې ولګو واه چې په غوې باندې خار ولګول کنه نو پای غوې په اخکر کې یو بوټ راوخته ها بس تانی کوي چې د ساشي الله پاک دې موږ نه دی اجر راکنه غوې بوټي ته وباچو ها چې بل ودا چولې کنه نو څو وخت پس ابو دې غټ شو ها راشه کا ګورې نو پای بوټي کې هم دا ملغلره شوې ها نو یو څو وخت پس دا چې په غوې په اخکر باندې مچ کې ناستو ها میرا چې غوې داسې کړو کنه هغه ملغلره ټول لاندې پریوتی ها راشه کا ګورې په کلی خلک راغون شو یو چور شو ها ستاني کم جوړه سره مولا په دې ټول خلکو ځان لګم ملغلره وړي ها دې حکومت راغی هغه وی دا ټول ملغلره حکومت خزانه ته زی نو هغه ټول پیسې غوي وړي نو که هغه ملغلره غنی وړي کنه اوس په دې پورا غسته پناست ولې پورا غسته داجی یو سپېړه علماء تا دوا چې نه دی هغه ستوره سپا به ویډیو کنه دورې کیسو ته څه ضرورت نو موږ سپا خبره کو چې نه اخلو پرې دې کیسې جوړه نه پوهېږم